سلامونه دوستانو، په دې هیله چې روغ جوړ او خوشحاله یاست. څنګه کولی شو چې د خپل فیسبوک آی ډي پاسورډ چینج یا تبدیل کړو؟ په دې ویډیو کې زه تاسو ته د دې اسانه طریقه ښیم. د فیسبوک آی پاسورډ بدلولو اسانه طریقه ښیم. هیله کوم ویډیو تر پایه وګورئ او د نورو داسې ښکلې ویډیوګانو لپاره زما چینل سبسکرایب کړئ. نړۍ مننه. پاته او پاته اوسئ. ویډیو تر پایه وګورئ. ویډیو مه سکیپ کوئ. دوستانو، لکه څنګه چې ما تاسو ته وویل څنګه کولی شو د خپلې آی ډي پاسورډ چینج یا تبدیل کړو. نو تر ټولو اسانه لارې دا ده چې تاسو کولی شئ خپل د موبایل سیټینګ اینډ پرایوسي ته سیټینګ اینډ پرایوسي چې موږ کلیک وکړو، تاسو ته به لاندې راسي سیټینګ باندې به کلیک وکړئ. لاندې څلورم اپشن ته تاسو وګورئ سیکورټي اینډ لوګین ډیټیل، هلته په هغه باندې کلیک وکړئ. هغه کېکاږئ، لاندې به راسئ چینج پاسورډ چې تاسو کله کېږدئ دلته بس یوز ډیټا مان ډیټا وکړه. ما چې په ځای کې د کینسل بټن ووهل اوس به تاسو ته ښیم یوز ډیټا بټن اوس آی ډي د خلاصېدو په حال کې ده. زه تاسو نه درې نومونه راځي. یو راځي کرنټ پاسورډ، تاسو کوم زوړ پاسورډ ده، او نیو پاسورډ ریټایپ نیو پاسورډ، نوی پاسورډ او بیا نوی پاسورډ تاسو بیا ولیکئ. سیو چینجز باندې کلیک وکړئ. سیو چینجز باندې کلیک وکړئ. دا زما نه زوړ پاسورډ کې څه غلطي رانه سوې وه. بیا ځلې کلیک کوم، پاسورډ صحیح شو. چینج سیو پاسورډ دلته به تاسو ولیکئ ریویو ادر ډیوایسز، په دې باندې به کلیک وکړئ. ستاسو آی ډي په نورو موبایلانو کې پاتې نه شي. کنټینیو باندې به کلیک وکړئ. کنټینیو سم کله کلیک وکړ، ستاسو د آی ډي پاسورډ چینج شو. او د داسې ښکلو ویډیوګانو لپاره زما چینل سبسکرایب کړئ. مننه. ښاد او آباد اوسئ.